یو څو قطعې شریکوم د سره. قطعه ده چې ګرځم یو مخیزی سړی ګورم، ګرځم یو مخیزی سړی ګورم او دلته د هر چا دوه مخونه دي او لارو کې کندې کنسترې دي، پاس پې د خشاک کچه سفرونه دي. او بله قطعه ده چې د خدای او عیارۍ مکارۍ جنګ و، د خدای او عیارۍ مکارۍ جنګ و. خودي مړه شوه، عیاري شوه په تیابه او لاسنیوی په دې بر جومات کې کېږي که دواړه ورځې ورشه جنابه. او بله قطعه ده چې ای پښتونه ای جاهله مسلمانه، ته به څو پورې د غیرو ګوډاګی خپل پردي کې امتیاز کولی نه شي، بس خو هسې د ړانده د لاس غرګی. او بله قطعه ده چې هر کار څوک پیدې دپاره نه کوي، ځینې ځای کې تاوان هم کوي. ما اوره د زړه هره خبره دی، کله کله جبر په ځان هم کوي. او نصیحت پرېږده د ځان اصلاح دې وکړه چې ته سم شي، یو ناسم به پکې کم شي. او هر یو تن چې د خپل کور مخه جارو کړي، دې کې شک نشته چې پاک به ټول عالم شي. او چرته رور د خور د لاسه قتل نه شو، خو بس خویان دې د غیرت په نوم قتلیږي. او په جاهله پسمانده معاشره کې اوبه ځي په کمزوري ځای ماتي. او خپه که دې وښویږي بیا به پاڅې، خو حوصله خوایدوله مه ورکوه. او د پاڅېدلو هنر هم زده که، خو اول ځان لویدوله مه ورکوه. او اوس به د سره یو روماني غزل شریک کړمه چې ستا مخ راته په مخکې کېږي په تیاره کې، ستا مخ راته په مخکې کېږي په تیاره کې. او یادونه دې د پرخې شان ورېږي په تیاره کې. او راحته کې بېشکه د دوستانو کمی نه وي، راحته کې بېشکه د دوستانو کمی نه وي. او خپل سوری هم د خلکو نه ورکېږي په تیاره کې. او د ورځې خو په څه نه څه بانه وختونه تیر شي، د ورځې خو په څه نه څه بانه وختونه تیر شي. او دردونه مې بېشانه سیوا کېږي په تیاره کې. او یادونه دې د سرو مچو په شانې را چوکه شي، وجود مې د وندنې شان تاویږي په تیاره کې. او رڼا مې هم په سترګو باندې بده لګي، زړګی مې هم ماشوم غوندې یریږي په تیاره کې. او سراجه د دنیا ژوندون دې ټول تیارو کې تیر شو، چې پس د مرګه څه رنګ به تیریږي په تیاره کې. بل غزل دا دی چې تا که څوک د حسن په زور پیژني، تا که څوک د حسن په زور پیژني، او ما زما د مینې په تور پیژني. او دا پتنګ ته پته وي چې سوځمه، دا پتنګ ته پته وي چې سوځمه. او زی د اجل غېږې له اور پیژني. او تل به وي نشته د نورو زړونو کې، تل به وي نشته د نورو زړونو کې. او څوک چې د زخمونو ټکور پیژني. او څومره لیوني د یار غمونه دي، راشي د ماښام سره کور پیژني. او ستا سراج په تکه توره شپه کې هم تا ستا د پایلو په شور پیژني. چې خلک وایي چې په ښکلو خدای مین دی، زړه مې ډېر په دې خبره مطمئن دی. او قسمونه راته څه له خورې جانانه، قسمونه راته څه له خورې جانانه. سل په سله زما ستا په خوله یقین دی. او په خوږوالي کې د یو بله سیوا دي، په خوږوالي کې د یو بله سیوا دي. او د یار شونډې دي که ګوړه که ګبین دی. او زه پې ځکه د خپل مال او سره تیر یم، پت پښتو لري خوږ ژبی دی حسین دی. او د هاړ میاشت ده سره غرمه توده هوا ده، د هاړ میاشت ده سره غرمه توده هوا ده. او بهر موزه جانانه ماسپښین دی. او وی اشراف چې د اشرافو سره ګرځي، چې ملګری د کمین وي نه کمین دی. او زه سراج د چا په شکل پسې نظم، ترې زارېږم چې په زړه په باطن سپین دی. د دې نه مخکې به یو قطعه ووایم چې زما راتلو ته دومره خوشحالېږي، چې زما راتلو ته دومره خوشحالېږي. ګرانه زه به د چړو په څوکو درشم، او ته چې ما پخلا کوې څومره مزه کړي، کله کله درنه ځکه مرور شم. او بله یو قطعه ده چې بیا چې نه یم نازونه به دې څوک وړي، په وړو خبرو مه مرورېږه. او د زړه ورته مې نه لټ شته نه کونډه شته،
بې تپوسه زه راځه پکې اوسېږه. او بیا اوس غزل چې سپوږمۍ د 14مې په اسمان کې ځلېده، سپوږمۍ د 14مې په اسمان کې ځلېده او ډیوه ستا د یادونو مې په زړه کې بلېده. او ما ویل چې ډېر به اوس کمه ستا غم به رانه هېر شي، د مینې تنده کله په شرابو کمېده. او تر او تر یې وکتل چې خوا ته مې نږدې شوه او په خوله باندې ګونګۍ وه په ګرمۍ کې رپېده. او هغه منظر مې اوس سترګو ته مخکې مخکې کېږي، ولاړه چې په وره کې وه په هټکو جړېده. او د سترګو په ککو کې د مینې انتها وه او د ځان پروا یې نه کړه خو په ما خفه کېده. او خفه شوه په ژړا شوه چې رخصت یې رانه اخیست. تیاره په کمېدو وه رڼا رو رو خورېده. او سراجه چې د نه راتلو بانه یې جوړوله، خبره یې په خوله کې ورانېده او سمېده.